د پنجشیر د تسلیمۍ درې لوی شرطونه چې طالبانو رد کړل. سلام، وخت مو بخیر. د افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. د پنجشیر موضوع تر اوسه ګرمه ده او د خبرو له لارې نه بلکې د اوس لپاره پر جګړه تمرکز شوی. یو شمېر سرچینې وایي چې د مقاومت ډلې او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په پایله کې هغوی درې غوښتنې وکړې چې طالبانو رد او جګړه پیل شوه. پنجشیریانو په دې غوښتنو کې ویل شوي چې راتلونکی نظام د صدارتي او د دوی د خوښې وړ کس د لومړی وزیر شي. دویمه یې دا غوښتنه کړې وه چې قومندان مسعود د په بل راتلونکي اساسي قانون کې بیا هم د هیواد ملي اتل ونومول شي، او همدارنګه وروستۍ غوښتنه یې دا کړې وه چې په دفاع، بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو کې د یو مرستیال د دوی په خوښه وټاکل شي. تر اوسه طالبان او مخالفه ډله د دې قضیې په هکله څه نه وایي چې دا راپورونه نه رد شوي او نه هم تایید شوي. له بلې خوا د طالبانو له لورې موده مخکې د پنجشیر حدود ته د دوی جنګیالي رسیدلي او دا ولایت یې په خپل محاصره کې راوستی. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه له سیمې د جګړې راپورونه ښایي چې طالبان په پنجشیر کې پرمختګ کوي. همدا ډول داسې راپورونه هم شته چې سبا د جمعې په ورځ د طالبانو نوی حکومت اعلانیږي. خو دا چې د پنجشیر د موضوع په هکله به څه وشي، په دې هکله مو خپل نظرونه راسره شریک کړئ. دا و د دې مهال ویډیو. تر نورو ویډیوګانو ښې چارې.